السلام علیکم څنګه یاست جوړه سکلاس په خیر شو پس وخت منځ کوم د دې ډایرکټ سبجیکټ خبرو سبجیکټ مې چې څه خاصه دي مایکروبیولوژي په کوم چې څه خاصه بودی فلوید مرخص دي او بودی فلوید یعنی د جسم وبا د کوم د جسم مایات چې دغه څه کوم به چې څه خاصه دي یورین مرخص دي سیده خالي په یاد وسته مایکروبیولوژي ته په دې چې ولې دي چې د ځینې شان دي په سترګو نه لیدل کېږي هغه موږ په مایکروسکوپ ګورو په دې وجه باندې او دا پارت 1 د پارت 2 کې به زه د دې مایکروسکوپي درشم د یورین ټیسټ کوم چې دي د دې مایکروسکوپي درشم اوس خالي چې دي هغه فزیکل ایگزامینیشن درشم او chemical examinations یورین یعنی ډیپ سټیک درشم او یورین ریفرنس رنج درشم سیده یعنی دا شان درشم او د بول تعریف درته شم بیا یورین انالیسیس از ا روټین ټیسټ اف یور یورین دی وایي چې دا کم یورین انالیسیس دی وایي دا د روټین ټیسټ یعنی دی دا یو زموږ د بول یو ټیسټ دی یعنی زموږ د بول یو عام ټیسټ دی چې موږ بول په معلومي لکه څنګه it's used to detect and manage a wide range of the disorder نو دی وایي دا زموږ ته د بول یعنی کم کیمیاوي مواد یعنی د هغو یو رینج راشي یعنی کیمیکل یعنی پروټین په بول کې څومره پروټین روان دی موږ بول کې کم کیمیکل دی چیش دی او ډیسورډر راشي یعنی ناجوړیانې راشي هغه لکه څنګه ناجوړیانې یورینري ټریکټ کوم انفیکشن چې ورته وایي نو دا راشي یا دا داسې ناجوړي ده کوم چې دې ته وایي کېږي یو ټي آی انفیکشن هم دې ته وایي کېږي دا زموږ د مثانې څخه ونیسئ یا زموږ د پښتورګو څخه ونیسئ د مثانې پر چې کومه ناجوړي وي هغه موږ ته راشي یعنی پښتورګي سولې پښتورګو کوم مسله یا د اینې کوم مسله یا چې موږ په جسم کې کوم شوګر وي دا شوګر د بول په لار هم معلومیږي نو دا معلومي یا موږ ته راشي اپیرنس یعنی کوم چې د بول خټواله نریواله زیاتواله دا هم موږ ته پښکار شي یا نور ناجوړیانې هم په دې کې موږ ته راشي قسم یعنی اوس موږ د چش مسله موږ سره ستا کوم یعنی وبای کوم دي د بیلوبین پښکار روان دي پروټین پښکار روان دي د بول مقدار کم دی زیات دی دا ټوله په دې کې موږ سره راشي دا د بور کوم چې یورین انالیسیس دی په دې کې موږ ځان ته معلومولی سو او پښکې معلومیږي په دې کې به د بول ټیسټ چې دی هغه چې ته کوې اول وارې به فزیکل ایگزامینیشن ګورې فزیکل مطلب دا دی چې تا خپل په سترګو په لاس ولیدل صحیح ده نو هغه کې به اول چې ګورې یورین والیم به ګورې کلر به ګورې اپیرنس به ګورې سپیسیفیک ګراویټي به ګورې ریاکشن به ګورې صحیح ده دا ټوله په دې فزیکل ایگزامینیشن کې راځي اوس به دې زه په یو سر د خلاص کوم چې یورین والیم څه مطلب لري چې څونه راځي څونه نارمل راځي او کلر څه مطلب لري اپیرنس څه مطلب لري سپیسیفیک ګراویټي څه مطلب لري او آر ایچ ریاکشن څه مطلب لري او پی ایچ څه مطلب لري صحیح ده په دې کې به په دا ګرځو باندې یو باندې سر د خلاص کومولې دا پارت 2 ویډیو راځي په 2 ویډیو کې خپل اتوماتیک سر په خلاصېږي سیده نمبر 1 یورین والیم یعنی د بول والیم مطلب دا دی چې په بول مقدار معلومول اوس په تاسو سره لري چې تاسو کوم ټیسټ کوي یورین ډي آر کوي که یو داسې ټیسټ چې هغه 24 ساعت بول یو ځای سره جمع کړي په هغه ټیسټ کوي 24 ساعت مطلب دا دی چې اوس ګوره ته پر 8 بجې بول شروع کړې د بل 8 بجې پورې یو چا درته ویلي چې د 8 بجې سوځي د بل 8 بجې پورې چې ټیسټ کوي یعنی 24 ساعت کوم ټیسټ کېږي دا نو راځه اوس والیم درشم د دې نارمل رینج چې دی د بول نارمل رینج چې دی یعنی په یو ورځ کې موږ څونه بول دغه کو خارج وو او د دې نارمل رینج چې دی هغه تقریبا د 800 سي بیا د 200 ملي لیټر پورې نارمل دی په ګرد ورځ کې یعنی په 24 ساعت کې د 800 بیا در 2000 ملي لیټر پورې نارمل رینج دی د بولو د چې هغه د هر انسان د ورځې کېږي سیده نو چې زیات سي هغه ته څه وایي کېږي پولي یوریا وایي کېږي نو هغه ولیم څونه زیاتېږي د 2000 ملي لیټر څخه زیات یعنی په 24 ساعت کې په یوه ورځ کې در 2000 لیټر څخه زیات راووځي نو هغه چې هغه ته وایي کېږي پولي یوریا وایي کېږي نو دا څه وخت راځي دا ډایبټیز یعنی شوګر وي یا داسې یو بل کرونیک یعنی زوړ د پښتورګو مسله یا پښتورګي فیل شوي کار نه کوي د دې مسله یا ډایورټیک تھراپي شروع ډایورټیک تھراپي هغه ته وایي کېږي یا داسې هورمون ته وایي کېږي چې هغه په موږ باندې بول کوي لکه اوس موږ د فشار ګولۍ خوړلي لکه لاسکس دې ته ډایورټیک تھراپي وایي کېږي نو دا رقم حالات کې هم دا بول زیاتېږي نو دا د کم کمنټو دا دغه درښودی دي چې اوس مخته اولیګو یوریا په نامه اوس اولیګو یوریا د اولیګو یوریا مطلب دا دی چې کم اولیګو لفظ دی کم سیده نو هغه د به څو در شوی چې د 400 څخه کم راشي هغه ته اولیګو یوریا وایي کېږي سیده نو په دا ګره 4 ساعت په دا یوه ورځ کې تا مطلب مکمل 400 لیټره وکړل
یا 400 څه کم دې وکړه 200 دې وکړله نو دې ته اولیګو یوریا وایي کېږي. سیده په کمنټ کې تور کوای سي. نو دا چیش کېدای د دې وایي چې یعنې کم اکیوټ ګلومیرل نفرایټس ورته وایي کېږي. دا چې کوم د موږ په پښتورګي کې کوچني کوچني ریښې دي د هغه خرابېدل د وجې کېدای سي، یا د زړه مسله وي، زړه کې یو مسله وي، یا یو بل دا چې یو مسله وي، یا اوبه کمې څښې، یا ته ډیهایډریشن سوی یې د دې د وجې څخه هم دا کمیږي. سیده او دا زه ژر درته وایم شارټ فارم کې به ژر درته وایم چې هلته ویډیو ډېر اوږده نه شي. سمه ده. یو د انا یوریا په نامه او دا ته هر څنګه چې وایې شو هغسې ته بیا خپله سم وایې سي. دا بیا چې مثال در ګردو کم وي، یعنې در سل چې مقدار کم شي په یوه ورځ کې چې تا ایستلي در سل ملي لیټره دې هم پوره نه ایستلي، در سل څه کم شي نو هغه ته نه یوریا وایي کېږي. سي نو دا بیا د دې حالت څه چې کېدای د دې دا چې دی هغه اکیوټ ټیوبولر کم نیکروسیس ورته وایي، یعنې د ټیوب دا کم چې زموږ د پښتورګو کې کم کوچني کوچني ټیوبونه چې دي د دې یو مسله کېدای شي، یا شوک هیمولایټیک ټرانسفیوژن کېدای شي، ریاکشن چې وشي، یعنې چې کله ته یو داسې وینه ځان ته لګوې د هغه د وجې څخه یو مسله درته پېښه شي، یا ګلومیرولر نیفرایټس ورته وایي. دا بیا کوچني کوچني ریښې دي په د پښتورګي کې. دا چې کله موږ کډني اناټومي شروع کړو دغه د بیا دې په هغه په دې سره خلاص نو دی په هغو کې مسله کېدلی شي، یعنې د دې کوم obstruction چې ورته وایي دغه یو مسله کېدای شي. نو په دا ناجوړیانو کې دی چې دوی بولې کمې راځي، هلته فلټریشن سم نه کېږي، اوبه چې دي ګیر کېږي، یا یو ډبره پرته وي اوبه سم نه وځي. سیده دا د ویلیامز. اوس راځو کلر. د بول کلر چې دی دا قسم راځي، بیخي ډېر قسمونه په دې کې راځي، هغه به قسم ناجوړیان لري. سیده لیکن د دې کلر چې دی نارمل کلر چې دی هغه یلو دی، ژړ دی. سیده د دې کوم چې دی مثال نه ډېر تک ژړ او نه ډېر خام ژړی سي، دا د نارمل رینج دی د کلر دی. سیده اوس راځو ګورو چې دا رنګونه بدلوي د دې کې کومې ناجوړیانې کېدای شي، کم چیش راتلای شي، دا سور راسي چیش به وي، ژړ به راسي چیش به وي، زرغون به وي چی شي، دا ګرده. سیده اوس په دې کې سر خلاص شي. سیده کلرلیس یعنی هغه بولې چې رنګ نه لري، سپین وي، تک سپین، هغه ته کلرلیس وایي کېږي. سیده نو دا چې دی دا ډایلوټ یورین دی، یعنې دا ډایلوټ سوي یورین دی. دا څه د وجې راتلای شي، کومې ناجوړیانې کېدای شي، هغه ډایبیټیز ملایټس کېدای شي، ډایبیټیز انسیپایټس کېدای شي، یا اوور هایډریشنز کېدای شي. یعنې دوی وایي دا د شوګر علامات دي، کوم چې د شوګر 2 ټایپس دي، دا د هغو د وجې څخه راځي، یا اوور هایډریشنز دی، یعنې د اوبو دونه ډېرې څښلي دي چې د جسم کوم د اوبو مقدار دی چې دی، یا د اوبو دغه چې دی هغه خپل حالات اوښتی دي ډېر، نو په دې وجه څخه دا بولې دونه صفا سوتره روان دي، یعنې کلرلیس را روان دي. سیده اوس راځو ریډ. یعنې تک سرې بولې چې دي دا تک سور رنګ چې دی دا په رنګ به ویني، نو داسې تک سرې بولې څه ته وجه راځي، سور یعنې رډ. دا اول ور کېدای شي هیموټوریا کېدای شي. هیموټوریا لغات چې راغلی د دې مطلب دا دی چې په بول کې سره وینه راتلل، دا یعنې کله چې په بول کې وینه راځي نو هغه ته وایي کېږي په ډاکټري لفظو کې هیموټوریا وایي کېږي. سیده او بل دی هیموګلوبینوریا، یعنې په بول کې هیموګلوبین راتلل. هیموګلوبین چې دا باید زما کوم هیمټالوجي ګروپ هغه وګورئ په خپله دې سره په خلاصېږي. سیده نو دی وایي په بول کې هیموګلوبینوریا مطلب دا دی چې په بول کې هیموګلوبین راتلل. یو بل دی هغه ته وایي کېږي فوریا په نامه باندې دا چې هر کوم څه سم وایاست. نو دی وایي دا راتلل، د دې مطلب دا دی چې د بولې پینک کلر راتلل، یعنې د هغه کوم ګلابي رنګ بولې راتلل، هغه ته وایي کېږي فوریا په نامه باندې. نو دا بیا د یو داسې ناجوړي یو داسې علامات دي چې موږ ته د خانداني د جسم سره راځي، یعنې که زموږ پلار درلودی نو ما ته به هم راځي، که موږ مور درلوده موږ ته به هم راځي. نو دې ته دا یو قسم داسې ډیزیز دی چې د سړي خوله، د سړي غاښونه، د بدن دا دانې سپېرې خولې، دا یو عکس هم در ښکاره کوم د اکزامپل دپاره. سیده نو دا ناجوړي چې نو بیا زموږ بولې پینک کلر راځي، هغه ته وایي کېږي پورپوریا په نامه باندې. سیده یو دی مایوګلوبینوریا په نامه. مایوګلوبینوریا چې دا مایوګلوبین چې دی دا یو قسم پروټین دی چې په مسل سیلز کې، یعنې کوم نساجونه چې په هغو کې دا پروټین دی، نو دا چې ماتېدل په بول کې راتلل د دې هغه ته وایي کېږي مایوګلوبینوریا. او د دې راتګ مطلب دا دی چې پښتورګي نساجونه چې دي د دې دا ماتېږي په بول کې را روان دي، یعنې دا یو غټه خطرناکه مسله ده، یا پښتورګي خوږ شوي، یا یو بل داسې یو مسله ده، دا راتلل د دې کلر. اوس راځو مخ ته.
داسې یو تک تور یعنی ډارک براون چې ورته وایي یا تور یعنی هغه بول یا چې تک توري یا ډارک براون یعنی چې ډېر توروالی یعنی تور رقم بور کلر یعنی تور داسې نه کې یو خو داسې خام بور یو داسې تیز بور نو دی وایي چې کله تیز بور وي بور رنګ وي یا تک تور وي هغه څه کېدای شي نو هغه چې دی هغه الکپټونوریا کېدای شي یا میلانوما کېدای شي. میلانوما چې دی هغه یو کینسر دی د پوستکو کوم کینسر چې دی دا نو هغه ته ویل کېږي او د الکپټونوریا چې دی دا یو قسم داسې ناجوړي دی چې زموږ په جسم کې نو زموږ په جسم کې یو قسم تورې دانې راپورته شي یا په سترګې کې تورې دانې راپورته شي یا په د غوږ کې راپورته شي په دا دغه کې وینې نو دا د دې علامات کېدای شي. دا ولې دا د کوم ځای سره دی دا یو دوه پروټین دي چې هغه یو تایروسین دی یو پینالونین په نامه دی نو دا څه چې موږ هلته یو چینل بلاک کې نو دا بیا غټ پروسس دی په دې چې ورسره د خلاصون پر اوږده کېږي نو دې څه چې موږ هلته یو چینل بلاک کې بیا د دې څخه یو بل کې زه سم په ډیټیل سره د خلاصوم چې د دې ډیزیز ته څه شوی سي نو ډارک رنګ راتلل یعنی ډارک براون راتلل او بلیک راتلل د دوی دوو ناجوړي علامات ورته وایي یعنی د پوستکي کینسر کېدای شي یا د الکپټونوریا کېدای شي نو ویډیو ولې په دې ځای کوم کوشش کوم چې ویډیو ډېره اوږده نه شي په دې وجه سي اوس ګورو براون چې دی هغه هیموګلوبینوریا کېدای شي یعنې هیموګلوبین چې یلو یعنې ډېر یلو خټ رنګ چې هغه ته ویل کېږي کنسنټریټډ یورین چې وي هغه په دې وجه راځي چې په جسم کې اوبه کمې شي او یلو ګرین چې دی یعنې ګرین چې راځي یعنې زرغون رنګ راشي هغه د څه ته وجه راځي هغه بیلي ویرډین په نامه باندې یو قسم کیمیکل دی د هغه د وجه راځي چې دا کیمیکل بیا څه کار کوي چیرې دی په کوم ځای کې دا بیا په بعد کې د خلاص مخالف په یاد وساته بیلي ویرډین په نامه باندې یو قسم کیمیکل دی د بلوبین څخه مخ ته ریلیز کېږي نو هغه پروټین کیمیکل د وجه څخه هم دا بولې زرغونې راتلی شي یا ډیپ یلو راتلی ډیپ یلو چې د هغه بلوبین راتلی یعنې چې ډېر داسې خړ وي ډیپ لاندې وي ژړ رنګ یې وي مالټهي رنګ ته زیات روان وي نو هغه چې د بلوبین راځي سیده یعنی اورنج کلر راتلل مالټهي کلر راتلل د دې مطلب دا دی چې یا بلوبین دی یا یورو بلونوجین په نامه باندې دی یا پو بلوجین په نامه باندې دی سیده نو دا راتلی شي او ملکي یا وایټ یعنی د شیدو په رقم بولې راتلل یا تک سپینې بولې راتلل د دې مطلب دا دی د کلوروریا په نامه باندې دی کلوروریا ډیزیز دی تر لګېدلی دی کلوروریا بیا داسې یو ډیزیز دی چې هغه زموږ په جسم کې یو قسم یو غوماشه ده نو هغه ته وایي چوریا په نامه باندې یو قسم غوماشه ده هغه بیا زموږ جسم ته یو چینجی واچي نو هغه چینجی بیا څه چم کې زموږ کوم لیمفاټیک فلویډ چې دی هغه دی و بول وترایله کې پښتورګو ترایله کې نو د دې د وجې څخه بیا د پښې پړسېدل لاس سره خرابېدل مخ خرابېدل دې ته ویل کېږي نو دا ډیزیز راځي نو بیا د دې د وجې څخه هم د زموږ بولې سپینې او یا شیدهیي رقم راځي او کوم ځای چې ما یو سپینینګ غلط کړی هغه ته خپل هم سموای شي. اوس راځو اپیرنسز څه مطلب لري بڼه یعنی د بولو بڼه ګوري چې دا بولې اوس غاز لري نری دي او سره ایله کېږي نه سره ایله کېږي جژن دي څنګه دي دا به ته په دې ګورې ده او د دې اپیرنس چې دی د بولو د هغه چې کلیر یعنی صفا سوتره وي هغه نارمل رینج دی د سیده اوس مخ ته زه در ښکاره کوم چې دا نور څنګه ترتیب کړي مارپس اور پاسپیټ راتلل د دې مطلب دا دی چې دا بولې بیا څنګه رنګي وایټ یا کلاوډي یعنی تک یا سپینې یا دا رقم یې کله د وریځ شي دا رقم د دې مطلب دا دی چې په بولې کې الکلین روان دی الکلین چې کوم دی هغه په بولې کې روان دی مارفس یوریټس راتلل د دې مطلب دا دی چې په بولې کې یا پینک رنګي یا کلاوډي یعنی ګلابي رنګي یا داسې د ورځ په رقم دی د دې مطلب دا دی چې د دې جسم کوم تیزابیت لیول دی په بولې کې تیزابیت لیول چې دی هغه څه زیات روان دی سیده نو که پس سلز راشي نو هغه یا بیکټریا چې پکې راشي هغه بیا څنګه رنګ کېږي هغه بولې چې دی اوړي ټربیډیټي په نامه باندې ورته ویل کېږي یعنې خړواله پیدا کړي یعنې دا ټربیډیټي په نامه باندې چې کوم دغه هغه داسې خړوالی پیدا کړي په دا بولې کې سیده
او یو د سپیسیفیک ګراویټي شي. نو سپیسیفیک ګراویټي موږ ته دا راشي چې زموږ د بول ګراویټي څنګه ده او زموږ د کوم اوبه چې دي دا څونه په دې مقدار کې پراته وي، یعنې دا زموږ د بول څونه پرتې دي. نو دا اصل د دې د راښول دا دی چې زموږ په جسم کې ډیسټل واټر څونه دي، یعنې اوبه څونه دي، یعنې د هغو ګراویټي څنګه داسې ده. نو ګراویټي باید در معلومه وي. او د دې پورته کېدل د دې مطلب دا دی چې دا یو شوګر مریض کیدای شي، یا یو بل داسې مسله وي، یا یو بل انفیکشن وي، یا یو بکټریا وي. نو دا د وجې پورته کېږي. او د دې کښته کېدل هم د شوګر علامات کېدای شي چې دا کښته کېږي سیده. او یو دی پی ایچ کوم چې ورته ویل کېږي ریاکشن سیده. پی ایچ چې دی زموږ د جسم تیزابیت لیول ښیي، یعنې زموږ د هغه بول کې څونه تیزاب شته او څونه دی په څو مقدار کې دي او په کم موډ کې دی، یعنې اسید موډ ته دی اوښتی دی که الکلاین موډ ته اوښتی دی سیده. الکلاین موډ چې دی هغه د 290 د 14 پورې راځي او دغه د 290 بیا د 8 پورې. او اسیډو اسید چې دی یعنې اسید موډ چې دی هغه چې دی د 490 د 14 پورې وي سیده. نو دا علامات موږ په دې کې ګورو، دا کیسې په دې کې ګورو سیده. او بله ویډیو چې د هغه به زه بیا کیمیکل ایګزامینیشن باندې درته وایم، ولې دا فزیکل ډېر وخت واخیستی، ما په ډیټیل درته وویل، په دې وجه باندې دا دغه شو.